د 201 سېلاب قل اردو نوي قومندان د ختیځ زون په کچه د لغمان د ملکي او نظامي رهبرۍ د غوره همغږۍ ستاینه وکړه. نن د سې شنبې په ورځ د دلوي په 9 نیټه د لومړۍ پلي لیوا په مقر کې د 201 سېلاب قل اردو د نوي قومندان برید جنرال عبدالجبار وفا په شتون کې د لغمان والي رحمت الله یارمل په مشرۍ ګډه نظامي او د لا همغږۍ ناسته ترسره شوه. په پیل کې د لغمان والي رحمت الله یارمل د قل اردو قومندان ته په دې ولایت کې د ملکي او نظامي مسؤلینو ترمنځ د کلکې همغږۍ په شتون د وسلوالو د ځپلو په کونړ کې د لومړۍ لیوا د شته کنډک بیرته را انتقال، بادپخ ولسوالۍ د پرسونل پر وخت روټیشن او نورو بیلابیلو برخو کې هر اړخیزې خبرې او معلومات شریک کړل. هغه وویل د همدغې همغږۍ په شتون سره په دې وروستیو کې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر کم ولې د دښمن زیات شوی دی. په ورته مهال د 201 سېلاب قل اردو قومندان برید جنرال عبدالجبار وفا د ختیځ زون او حتی د هیواد په کچه د لغمان ولایت د ملکي او نظامي رهبرۍ د ښې همغږۍ ستاینه وکړه. و وضعیت با مقایسه با این وضعیت یعنی واقعا امی هماهنگی بسیار خوب، این وضعیت بسیار خوب نگاه کرده و مدیریت شده و من به حیث همکار خرد دارم انشاءالله در خدمت شما خواهد بودم. هر آن چیزی که در توان ما باشه شب و روز در پولیس در یک سنگر خواهد بود. هغه د لغمان ولایت د مرکز او ولسوالیو په کچه د لا ډاډمن امنیت، د کابل جلال آباد لوی لارې د لا ډاډمن امنیت، لا ټکنالوژي د لا سالم استفادې، د تحکیماتو پوره کول او ولس ته د هر اړخیز امنیت او دښمن د ځپلو اړوند خپلې خبرې شریکې او د همکارۍ ډاډ ورکړ. من حیث برادر خرد هر آن چیزی که در توان داشته باشیم ما انشاءالله هیچ دریغ نمیکنیم به شمول فیزیکی خودم. په دې ناسته کې د لغمان مرستیال والي، د ولایتي شورا رئیس او د لغمان د 3 واړو امنیتي ارګانونو مسؤلینو هم شتون درلود.